ننګرهار ولایت کې یو تن د سایبري جرم په تور ونیول سو. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د امنیه قومندانۍ منصوبینو د اسرار په نوم د نازیانو ولسوالۍ هغه اوسیدونکی نیولی چې په فیسبوک کې د نجونو په نوم آیډیانې درلودې او له خلکو به یې په دوکه پیسې اخیستې. یا دفتر زیاتوي نوموړی په داسې مهال بانک کې نیول سوی چې تازه له سعودي عرب څخه یو مسافر د پیسو حواله ورته کړې وه. افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکښې شته او د ناامنۍ ترڅنګ واکسین ته زړه نه ښه کول یې مهم لاملونه بلل کیږي. په افغانستان او پاکستان کې ځینې کورنۍ واکسین ته د شک په سترګه ګوري او له همدې امله نه غواړي ماشومان یې واکسین سي. ملګري ملتونه وایي افغانستان د هغو هیوادونو نوملړ کې دی چې ډیر وګړي یې کډوال دي. د افغانستان سره پر پوله دې دوه هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 6 میلیونه ته رسیږي او په دې دواړو هیوادونو تور دی چې له کډوالو سیاسي استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په پاکستان کې افغان کډوال له توپیري چلند سره مخ دي. واشنگټن پوسټ وایي امریکا خپلو پخوانیو افغان همکارانو ته د پناه ورکونې هڅې چټکوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسي خوځښت سره یو ځای سوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د میشتېدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. چین د سمندري نفت او غازو سپړنې لپاره بیړۍ جوړه کړه چې 10,000 متره د اوبو لاندې مزل کوي. د چین د طبیعي زیرمو وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې داسې یوه بیړۍ جوړه کړې ده چې 10,000 متره د اوبو لاندې فعالیت او مزل کولی شي چې دنده یې د سمندري نفتو او غازو سپړنه ده. د کښتۍ نورې ځانګړتیاوې دا دي چې د بهیرونو د ننه د لوی او خطرناکو حیواناتو د مخنیوي ټکنالوژي لري. ورځې د اوبو لاندې کار کولی شي او بله دا چې د څارګرو الوتکو او نورو کښتیو څخه ځان پټولی شي.